چې بس تاسو په مخ کې څه ووایم دیارلس جنازې ما د خپل کور نه دفن کړې، نښه جنازې ما د شپاړ د کور نه دفن کړې، د نواز صاحب د کور نه نښه جنازې موږ دفن کړې، مړي راوباسو هغه دفنو. موږ خپل حال څنګه بیان کو؟ د الله تعالی د طرف نه په 9:30 بجې داسې یو قیامت په موږ باندې راغی چې په سکندونو کې چې دومره کلی دی زموږ هغه د سپاهستۍ نه میټاو شو، او په دې کلي کې داسې یو چغه شوه، یو غوغا شوه د ماشومانو چغې او کرکې، او دغه شانتې د ماشومان سیډونو ته په لایې کې پراتو. موږ ماشومان راوښکل او زموږ په غېږونو کې د هغو نه ساه وځي، او داسې داسې هستۍ چې هغه د بیانولو نه دي د هغو نه ساونه وختل، او موږ راوستو خپل مخې ته موږ کېښودل. او ځکه نور ټول مړي ډېر زیات په موږ باندې ګران دي، خو ګران دا زموږ د دې اشفاق ورور دی، او هغه چې موږ راوچت کړو نو د هغه درد موږ نشو بیانولی، او د هغه په دې نوجوانانو کې خپل تعلق او داسې زنانه ماشومان دا چې موږ دا ټوله ډېټه راغونډه کړو د بېشونۍ کلي، نو دلته زموږ سره څه خو داسې کورونه دي چې د هغو نام و نشان نشته دی، یو وارث او دوه وارثان پیدا شي.